یا زمونږ نوجوانان ټول ورځ د سهار نه ماښامه پورې موبایلو ته پراته وي، نه د قرآن تلاوت شته، نه مونځ شته، نه ذکر و اذکار شته، نه تعلیم او سبق شته، هېڅ نشته، بس موبایل دی او موبایل دی او موبایل دی. دا لا یعنی کارونه دي، لا یعنی کارونه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا مسلمان سره نه ښایي، دا د مسلمان شان نه دی. د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ، هغه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث را نقل کړی دی. وی پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې هر سهار چې سبا شي نو د دې انسان دا ټول اعضا دا د ژبې ته مینت او زاری کوي چې د خدای د پاره ته سمش، او که ته سمش وي نو مونږ به محفوظ پاتې شو، او که ته خراب وي او ښه نه استعمالې دی نو ګورې ته خو باسې هم ډوبېږي خو مونږ به هم ځان سره ډوب کړي. نو ای ژبې د خدای د پاره ته سمش. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث دی دا ما چې کم تلاوت که چې بهترین مسلمان هغه دی، د یو مسلمان د ښه صفت په ده کې دا دی چې دی به لا یعنی کارونه او لا یعنی خبرې نه کوي. فضول مونږ ورته فضول وایو، لا یعنی چې هغې هېڅ فایده نه وي. خپل وخت ضایع کول، لا یعنی کارونه. د مسلمان وخت ډیر قیمتي دی. الله په ټولو نعمتونو کې بهتر نعمت دته ورکړی دی دا وخت. که دا وخت وي خو دی او پکې مونځ وکړي، که دا وخت وي نو روژه به ونیسي، که دا وخت وي نو دی به ذکر و اذکار وکړي، که دا وخت ورسره ني نو هېڅ هم نشته. دا لوی نعمت دی چې الله مونږ له راکړی دی. اوس دغه نعمت دا دغلته کښېنه پیتاوي ته او کله چې دی نو یو غیبت کوه او کله د بل غیبت کوه، کله یو سپکه وایه او کله د بل سپکه وایه، په دې خبرو باندې دا وخت ضایع شي. یا زمونږ نوجوانان ټول ورځ د سهار نه ماښامه پورې موبایلو ته پراته وي، نه د قرآن تلاوت شته، نه مونځ شته، نه ذکر و اذکار شته، نه تعلیم او سبق شته، هېڅ نشته، بس موبایل دی او موبایل دی او موبایل دی. دا لا یعنی کارونه دي، لا یعنی کارونه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا مسلمان سره نه ښایي، دا د مسلمان شان نه دی. پخوانو بزرگانو نیکانو صالحانو دا هغوی نه چې بچته داسې معمولی لا یعنی کار وشو یا لا یعنی خبره به ترې وشوه، اوهو په هغې به یې ځان له سزا ورکوله. په دې تابعیانو کې یو نیک سړی تیر شوی دی، مالک ابن زیغم رحمه الله. هغه فرمایي وی مونږ کره حضرت رباح رحمه الله راغی. دا هم تابعی دی، ډېر نیک عالم دی، ډېر لوی بزرګ دی. نو ایمان یې د پلار تپوس وکړه چې پلار دی کور دی؟ وی ما ورته وی چې وده دی. نو هغه ټیم داسې مازدیګری و. نو حضرت رباح وی چې دا هم د خوب ټیم دی. دا کوم ټیم دی د خوب؟ وی بس روان شو او لاړ. وی ما وی چې یاره دا خو مې ورته خو نه وي ورګه چې دی را واپس کم چې دا پلار به ورته ویم چې راپا بیسوم، د خوب ټیم نه دی راپا بیسوم دله اوس. وی زه د پسې روان شوم. وی دی ډېر تیز روان و، لاړ مقبرې ته ورسېد او مقبره کې اوس لګیا دی او ځان سره دام څه د خوب ټیم دی، دام څه د خوب ټیم دی، دام څه د خوب ټیم دی. اوس ځان سره لګیا دی او ځان ملامته کوي چې ستا کار څه دی دې خبرې سره. یو سړی دی هغه به ماسپښین ودو کېږي، یو سړی دی هغه مازدیګر ودو کېږي، یو سړی به ستړی ستومانه هغه ته به غرمه کې ټیم نی میلاو شوي، د شپې به ټیم نی میلاو شوي، دغه ټیم کې به وده شوي. اوس تا دې خبرې سره څه کار او تا دا خبره کوله چې یاره دا هم دا د خوب ټیم دی؟
په دې خبره ځان ملامته کو او بیا اوی خپل ځان ته اے نفسه په دې خبره به زه تاله 1 کال سزا در کوم او سزا به ستا دی چې 1 کال په دې نرمه ځمکه د ملاستې ته نه پرېږدم خوب ته نه پرېږدم غرض دا دی چې کټ او بستره خو پرېږده په دې نرمه ځمکه هم نه په سخت ځای کې به زه تاله سزا در کوم چې تا زه ودردوم چې تا ولې دا خبره کړې ده چې تا زه بیمار کم دا سزا ځان له ورکول دا لا یعنی خبرو باندې لا یعنی کارونو باندې هغوی به ځان له سزا ورکوله چې دا ولې مې داسې کړي